الله الرحمن الرحیم. د تلپاتې څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د شرق راډیو تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د تیر په څېر یو ځل بیا زه تریالی ساحل د ژوند پړاوونه په خپرونه کې ستاسې کوربتوب کوم په دې هیله چې تاسې ټول روغ جوړ او د ژوند په چارو کې سرلوړي او بریالي اوسئ. قدرمنو لیدونکو، تاسې ګورئ چې نن موږ یو ځل بیا قصبې ته راغلي یاستو چې دلته په دغه قصبه کې زموږ یو داسې کورنۍ د ژوند شپې او ورځې تیروي. د یخنۍ دغه شپې او ورځې تیروي په داسې حال کې چې تاسې ګورئ دلته یو چاردیوالي ده. د چاردیوالي ترمنځ دغه کورنۍ خیمه وهلې. دغه کورنۍ د یخنۍ شپې او ورځې په دغه خیمه کې څنګه تیروي. دغه کورنۍ سره به نږدې نه ګورو. د دوی د ژوند هغه ستونزې به تاسو ته په ګوته کوو په دې هیله چې خپرونه تر پایه پورې وګورئ او تر پایه شیبو پورې موږ سره پاتې شي، زموږ ملتیا وکړي. پدی تالا والا جندن باندې زسکړم خدایا پداسي. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه خپرونې مینوالو څنګه چې ما تاسو ته یادونه وکړه چې دغه کورنۍ په خیمه کې ژوند کوي. تاسې ګورئ چې دغه کورنۍ د یخنۍ دغه شپې او ورځې په دغه خیمه کې تیروي. د دغه کورنۍ هغه واړه واړه ماشومانو سره دلته یو مورکۍ سره او زما دلته چې خویندې ناستې دي، د دوی سره خبرې کوو چې دوی باندې دغه د یخنۍ شپې او ورځې څنګه تیریږي. راځئ موږ سره. السلام علیکم. خیر اوسئ مور جانې. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، تاسې ګورئ چې په دغه خیمه کې زما تر څنګ زما هغه مورکۍ چې زه به دا ووایم چې یو زړه ستړی مورکۍ او هغه خویندې او تر څنګ یې هغه واړه واړه ماشومان. تاسې به د کمرې د لارې ګورئ چې زما تر څنګ ناست دي. له دوی سره غواړم چې خبرې وکړم. مور جانې، بیا هم تاسې ته ستړی مه شئ او ښه راغلاست. خوشحاله اوسئ مور جانې. کوشش وکړه ما سره په لوړ اواز سره خبرې وکړه تر څو پورې هغه ستا د زړه غږ موږ واورو، ستاسې هغه ستونزې موږ واورو او هغه زړه سواندو هیوادوالو سره یې شریک کړو چې ستاسې غږ په صحیح طریقې سره واوري. لومړی راته تاسې دا ووایئ چې د کوم ځای اوسېدونکي یاستې او دلته په دې قصبه کې څنګه راغلې، دلته ژوند څنګه کوئ. ځای ځایګۍ باره کې مو راته معلومات راکړئ چې اصلي تاسې د کوم ځای اوسېدونکي یاستې. اصلي وروره د چپلیان رستو په چراګام. په چراګام نه څنګه تاسې راغلې دلته قصبې ته؟ وروره داسې وخت کې راغلو مونږ وروره چې د طالبانو او د امریکایانو جنګ وروره دې پلار سبی به چې وته دغه ځای کې به په یو شپه او په دوه شپو به هم نه راتلو، په لس شپو به هم نه راتلو. کراچۍ چلی جنګ وروره داسې جنګ و چې طالبانو دغسې به یې ډزې وکړه. هغې وخت کې داعش نو یو 5-6 کاله کېږي چې مونږ راوتېدو. دغسې وروره ډز به یې وکړو په طالبانو باندې. طالبان به په امریکایانو ډز وکړو او بېرته په دې کوڅو کې سم شو وروره. او د امریکایان به په کورو وروره ننوته، خلک به یې ویشته، ډزې به یې کولې. د دې پلار به نه و، ټول کلی به ووته. مونږ به ناست وو د خدای لیده چې خدایه د کور نه ټول ووته، مونږ کوم خوا لاړ شو، څوک هم نشته، نارینه هم نشته، مونږ کوم خوا لاړ شو. د دې پلار به زنګ به وهو چې څنګه وکړمه، د کور خو به یو پیشکه خو به یې ورسره کېنه، ته د چا په کور نه نوځې. نو وروره داسې وخت په مونږ راغله چې زمونږ کورونه یې ټول وسوځول. مونږ دغسې وروره ووتو چې سرلوڅې خپېلوڅې منډې والې وروره او موټرو ته څوک یو خوا لاړ، څوک بل خوا لاړ وروره. دغه ځای پورې م ځان را رسولی ده وروره. اوس در په دره یې وروره دغه ځای ته چې مونږ راغلي، چا مونږ ته سترنجۍ راکړې، چا مونږ ته کالي
راکو چا مې وروره توشک یو شی بل شی وروره سخت دغه د تېرېږي نو واړو بچي مې دي پراته دي وروره دلته که په لږ او په تند دی وروره نه د ناستې ځای مې شته ده نه مې د پرېوتو کمپله نه بړستنه دغه یخ جمع وروره په دغه ځای کې تېرومه دا یو قطره بچي مې د شپې څملي هډوکې وروره سوځي د یخنۍ نه بړستنه وروره نه لرمه. مننه مورکۍ. موږ ته دا سوال پیدا کیږي چې تاسې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې زموږ کورونه یې وسوځوه. آیا موږ ته دا تاسې ویلی شي چې ستاسې کورونه چا وسوځول؟ وروره امریکایانو وسوځول اور یې ورته واچو چې دا به د طالبانو کور او طالبانو وروره ډز به په امریکایانو وکړو نور به ورک شو څه به ونو ته وختو څه به وروره داسې په خوړ کې به یې ځان سره ورک کړو او دلته غریبانو باندې به ننوته ډز ډوز به یې کوو وروره څوک به یې پکې وویشته زخمي به یې کړه مړه به یې کړو وروره او موږ ووتو هر څه وروره پاتې شو پاتې کور مې دغه خبره چکو چور شو وسوځېده کړ راغله. خوشحاله اوسئ مورجانې. تاسې اوس راغلې دلته قصبې ته د ژوند شپې او ورځې تېروئ. دلته دغه خیمه کې ژوند تېرول دغه باره کې هم راته تاسې ووایئ. د ژوند هغه ستونزې مو راته په ګوته کړي تر څو پورې هغه د شرق راډیو تلویزیون د لارې هغه زموږ زړهسوان هېوادوال ته ګوري څه که په داخل کې دلته ژوند کوي په افغانستان کې او که د افغانستان څخه بهر ژوند کوي چې ستاسې هغه ستونزې واوري تر څو پورې تاسې ته د حل یو لارې ولټوي. د ژوند باره کې هم دلته په قصبه کې چې تاسې اوسېږي د دې باره کې راته معلومات راکړئ. دا ژوند وروره ډېر سخت تېرېږي چې زه مې د خپلو حیوانانو ته ګورم ډېر ځورېږم ورته ځورېږم وروره چې خپې پټو کو سر هم نه پټېږي په دې خپل بستره کې که سر هم پټ کو خپې هم نه پټېږي وروره خیمه یخه کرخه شي تا د شپې چغې وایي چې ادې یخ مې کېږي زه څه شی در باندې واچوم څه شی خو شته ده نه یخ جمع ده د یخ جمع کې دغه خیمه کې پراته دي د سره رقم ته مې دا ماشوم ته به یې ونیسي ټوخی یې وکړي وروره د شپې نیمه شپه ورته کښېنم په ژړا باندې چې زه په دې څه شی وکړم. مورجانې کله دی چې دا ماشومان په دغه یخنۍ کې مریضېږي په خیمه کې تاسې ژوند کوئ هغه وخت بیا په تا باندې څنګه تېرېږي دا هم راته ووایي مورجانې. وروره ډېر سخت تېرېږي زموږ د دې خپل اولاد ته چې زه ګورم زه ډېره کړېږم چې یا خدایه نو چې په موږ دې دا ساعت راوړی څه رقم سخت ساعت دی نو دا خپل حیوانان مې وروره چې سر ماښام شي دا یو بل ته وګورم چې خدای د خپل کورو ته ځي ګرمو بسترو کې او توشکو کې ننوځي زما ماشومان دغلته یخ جمع وروره که دغه ته ښکته کړم وروره برق چې نه یا خپله بجلۍ وروره نه لرو د ناوخته پورې وروره دا پټۍ جګوي ډېر سخت ساعت تېرېږي وروره دا غټو غټو لورګان دوی ورته کړېږي وروره جاړي خدای چې ابل ورس خور کې کارمتلې ما او په دې ګرمه برستن کې زه پرته یم سبوي وخت چې دا خپل بچو ته ول چې خدای دا یو قطره حیوانان مې شپه څنګه آرامه پراته همالته مې یو ساعت وروره جړلې چې ته وګوره څه رقم ته شپه مې ښایسته په دې بچو خدای تېره کړه. ریشه را پاسله ته ریشه ته لږ ریشه زما خواته ریشه هله بچیه دې خوا ریشه ته دې خوا ریشه. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګوري چې د دغه مورکۍ تر څنګ چې دغه د دې لوڼې ناستې دي همدارنګه دغه زامنې ناست دي دوی ټول په ژړا دي خو پرېږده دغه ورکوټی ماشوم تاسې ولیده چې دا هم په ژړا وه او د مور هغه ژړا یې نه شو لیدلی. دغه مورکۍ په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې کله شپه کېږي نو موږ دا د خیمې پټه نه کوزو هغه د دوی لپاره چې موږ د رڼا لپاره څه نه لرو
تر څو پورې زموږ په دغه خیمه کې رڼا وي نو موږ دغه پټه کوز کړو نو د دې له امله هم ډېر زیات یخني وي. ښه مورجانې راته دا هم اوس ووایئ تاسې چې د کورنۍ هغه سرپرست مو څه کار څه روزګار چې شی کوي دغه ماشومانو لپاره تاسې نافقه دغه خویندو لپاره تاسې هغه خوراک د کومې لارې برابروي تاسې؟ وروره کراچۍ چلی کسب و کمال یاد نه د بې سواده سړی د سبا یوځي ماسخوتن راځي وروره په خدای چې موږ یې دې چې غم کوو چې دې پلار ته مې یو پیاله چای واچوي ما خو چای څه چې ډوډۍ مې نه ده خوړلې په نس مې بد لګېږي زه چای څه رقم ته وڅښمه بچي مې په ناره وروره خپله چې سبا یې ځي مازدیګر دومره پیسې ورسره نه وي چې هغه وروره ځان ته یو شی برابر کړي او ویې خوري د دې پلار وروره مریض ده او سبا یې ځي وروره ماښام راځي کار روزګار نه وي وروره د 3 ورځې مې بچي په ناره د 2 ورځې مې بچي په ناره وروره په خدای چې شلغم مې ورته خوټولي مخکې مې ورته ایښي پیاوه مې ورته کړي مخکې مې ایښي په قاشوغې غړپ کړي خیر ده چې شی نشته د خدای هیله ده څنګه وکړمه پلار د دغه وروره دغه لور مې سینې تکلیف لري زه یې لرمه هغه لور مې اعصابو تکلیف لري پلار یې ورڅنګې وروره د سمله پې راځي چې دغسې راولوېږي وروره 2 ساعت 1 ساعت وروره بېهوشه پروت وي بېرته راجګ شي دا چپ لاس یې رپس وکړي وروره سترګې دغسې رډې ولاړې چې ورته یې ولې وایي هېڅ نه پوهېږم په دې مغزو کې مې څانګه شي زه نو نه پوهېږم چې څه مرض مې ده چې ورته کله چې په خود شي دا لورګان یو بل ورته وایي چې خیر د پلاره ډاکټر ته لاړ شه وایي زه په څه شي لاړ شم زه ستاسو غم وکړم که زه د ډاکټر غم وکړم وروره دا د کوم 10 کاله کېږي دا مرض یې ځان کې ده وروره په ځان یې تېروي وروره نور نه د دوا او نه هغه یو میانه هېڅ شی هم نه دي کړي الله دې در باندې ورحمېږي مورجانې دا هم راته تاسې ووایي چې تاسې ته مونږ دغه شاته ویلی کې چې مونږ ولیده یو چاردیوالي غوندې دی خو په دغه چاردیوالۍ کې قبرستان دی لکه دلته مړي ښخ دي هدیره دی د شپې له خوا نه د مورجانې په زړه کې داسې څه راځي یره څه محسوسوئ یا که نه څنګه کوئ تاسې د دې پلار وروره چې د شپې دغلته 1 ساعت وتی نه شي د ورځې خو کار نه یو خوا بل خوا زنګ ووهي چې خیر دی دا د سرای کارونه چار کاریز یې کومه نو چې زنګ ورپسې راشي چې رایشه کوم بارګري ده موټر بارو یا دا چې شی بل ده وځي وروره موږ په ډېر خویر او ترا باندې وروره دلته کښېنو څوک وتی نه شي د باندې قبرستان نه ولې نه ډارېږو په رڼا ورځ کې موږ ډارېږو خو سخته ده وروره څه به وکړو کوم خوا لاړ شو همدې ځای کې پراته دي دغه لورګانې مې چې وځي ادې زه ډارېږم دلته د مړي دي نو څنګه وکړم واله خدای راوستې په موږ وروره ښه مورجانې راته دا هم ووایه چې ستا تر څنګ تا مخکې یادونه وکړه چې دغه لوڼې زما دغه لورګانې ستا په دغه وخت کې په دغه زمانه کې په دغه شرایطو کې دغه پیغلې لورګانې پالل څنګه یې مورجانې د دوی دغه مسؤلیت ته څنګه ترسره کړې دا هم موږ ته ووایه مورجانې څنګه ترسره کوم وروره بس دغلته کمبختانې ناستې دي وروره د پلار کاروبار یې خرابه ده سره چې یو بل راځي راته چې وایي چې دا لور دې راکړه نو زه دې پلار راته وایي رخصتوئ چې زما د ناستې د ولاړې ځای نشته یو ښه شی نشته چې زه یې مخکې کېږدمه سبا مې دې لور ته خلک پیغور ورکوي او رخصتوئ زه مې لور نه ورکوم چې زما ځای خرابه توشک مې خرابه د ناستې ځای مې نشته د خوراک چې شی نشته چې زه یې ورته کېږدمه رخصتوئ او لور مې کان مې کمبختان ناستې هغه وخت د په زړه کې مورجانې څه راځي زړه کې د داسې څه راځي چې کوم چغې ووایي کوم سوري ووایي څنګه فریاد وکړي مورجانې موږ ته دا هم ووایه ولې وروره ډېر سخته را باندې تېرېږي چې خدایه ته دې ته وګوره زما د دې لورګانو که د څه ښه ځای مې لرو د ښه دغه مې لرو د خو لورګانو به م په ښه سیالۍ واده کړي وو په ښه سیالۍ به م ورکړي وو چې وسه نشته نو ناست دي د خدای لیک ته نو الله مهربان دی مورجانې خدای مهربان دی قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د مورجانې خبرې تاسې واورېدې چې کله زما د لورګانو غوښتنې ته څوک راځي د دې پلار ماته وایي چې رخصت یې که ځکه زه د ناستې لپاره یو ښه ځای نه لرم په دې خیمه کې شپې او ورځې تېروم
سبا به مې کور ته زوم راځي، د هغوی خپل خپلوان به راځي، خو زه د ناستې لپاره یو ښه ځای نه لرم. نن سبا داسې وخت راغلی قدرمنو لیدونکو چې د غریب د لور سره خو څوک واده هم نه کوي. هغه وایي چې ودرېږه زه یو شتمن کورنۍ سره واده وکړم تر څو پورې زما د خپو لاندې موټر وي، زما بنګله وي، زما ښه ژوند وي. هغه دا نه وایي چې رایشه زه همت وکړم دغه موټر دغه بنګله الله تعالی ما ته هم راکولی شي. الله تعالی دې داسې حال نه زموږ ټول افغانان وساتي او الله تعالی دې په موږ ټولو باندې ورحمیږي. مورجانې مخکې تاسې هم وویلو چې زموږ په کور کې 2 میاشتې 3 میاشتې وړه هم نه وي، همدارنګه خپلو ماشومانو ته شلغم خوټوم ورکوم. داسې وخت به هم راغلی مورجانې چې ستاسې په کور کې به څه نه وه او دغه واړه واړه ماشومان دي همدغسې ناهر او ناهوره وده شوي، دا هم راته لږ والله وروره داسې وخت راغلی ده چې دا زما حیوانان ورونه ناهری او د شپې غږ وکړي زه یې په تمه کړم چې ودرېږه پلار دې راځي ماښام موږ ته ډوډۍ راوړي، غلی شئ په تمه شئ، اوس راځي پلار دې پخ کړې موږ ته راوړي، نشته ده 2 ورځې 3 ورځې وروره درته مې ویلې چې وړه نه وي کله شلغم ورته خوټم کله ورته پیاوه کوم چې داسې وخت راشي چې دا شم خدای په موږ ودرئ. نو زه ورته وایم ودرېږه چې پلار هم اوس راځي ماښام اذان یې وکړه اوس راځي اوس راځي. نو په خدای دا ټول ویده شي کوم یو ویښې چې دروازه ټک کړي هغه مې ډوډۍ راوړه. نو زه ورته وایم ودرېږه هغه دې راوړي د خیره ودرې کوم یو ته یې ویلې. نو په همدې باندې وروره شپه سبا شي کله چې شی څوک راوړي او خوري یې سره کنۍ پراته وي د خدای نیته. نو قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو ته دغه مورجانې خبرې تاسې واورېدې. کله چې دغه مورجانې په ژړا شي او د خپل هغه د ژوند هغه مشکلات را یاد کړي د سترګو نه وښکېږي تر څنګ یې هغه سیاسر یې زموږ هغه خویندې چې دلته ناستې دي هغوی هم په ژړا کېږي. د مورجانې تر څنګ دلته یو خوراکی هم ناسته ده، غواړم دغه خوراکی سره هم 2-3 خبرې وکړم چې دی څه ویل غواړي. ستړی م شه خورجانې را سره په لوړ اواز خبرې وکړه تر څو پورې دغه ستاسې د ژوند کوم ستونزې چې دي هغه زمونږ شتمن هیوادوال هغه ورونه چې تا د شرق راډیو تلویزیون د لارې ګوري خوراکی چې تا یې سره راشي مرستې وکړي. مورجانې دی چې کله جاړې په زړه کې د کوم احساس راځي په زړه کې د داسې کومه خبره راځي چې ستا د سترګو نه وخلي. زړه م ډېر خفه کېږي په دې حال زموږ کور زموږ خیمه حیوانان ټول وږي دي جاړي. مخکې مورجانې یو خبره وکړه چې کله ستاسې غوښتو ته یو څوک راځي ستاسې رشته راځي نو پلار دې ورته وایي چې خلک رخصت که موږ د ناستې لپاره ځای نه لرو موږ یو ښه کور نه لرو. په زړه کې د څه راځي دغه خبره په تا څنګه لګېږي خورجانې راته دا موږ خدای کشکم د دې خلکو غونته کور لرو چې چا خبرې موږ ته ویاري موږ ته خپل پیغور راکوي موږ ته چې وګوره د خلکو کالي غوندې دا یو زموږ کور د سر ښکاره کوي وایي وګوره موږ ته خوب نه راځي ستاسو دې هلته موږ کور هر یو چې راځي د دې موږ ته دا خبرې کوي. موږ زړه کې دې دا راځي کشکې موږ د دې خلکو غونته کور لرو کشکې موږ د خلکو غونته د حیوانات چې مکتب ته ځي موږ ته وایي ډوډۍ راکړه موږ ته زه ډوډۍ نشته زه یې لاړ شي کور ته وایي ولې مکتب ته هر څوک ډوډۍ راوړي موږ ته ډوډۍ راکړه موږ ته غرمې ډوډۍ نه لرو تاسو اوس څنګه ډوډۍ غواړئ بیا لاړ شي جاړې د واځي ته وګوري چې ما ته ډوډۍ راکړه ایسته لاړ شي مکتب ته. کله چې خورجانې په چم ګاونډ کې
خپل نورو همزولو ته ګوري، کېدای شي دې خوا و شوا کې به ستا ډېر داسې همزولي وي چې ښه ښه جامې به یې اچولی وي، مکتبونو کې به شامل وي، ژوند به یې ښه وي. ستاسې ژوند په داسې حالات کې دی، زړه کې د خورجانې سره زړه کې همدا خدای دې موږ ته راکړي، هر یو خپل ښه کالي اغوندي، ښه شی اغوندي، خو موږ هم دې خلکو شی نه موږ دا اوسه پر ځان وکړو، دا ټول موږ ته خلکو راکړي دي. خو دغه د باندې دیوانان چې اوس دي خلکو دا زموږ خویندې هر یو ته پیغور ورکوي، تاسو خیرات خورو خلکو کالي اغوندئ. چې کور ته راننوځو مور ته مې وګورئ موږ ته خلکو پیغور راکوي چې خلکو کالي تاسو ولې اغوندئ. زړه کې زموږ ډېر درد راځي چې وګورو خلکو ته خورجانې چې کله لمونځ کوي، په لمونځ کې د الله تعالی نه څه غواړئ چې د خلکو ژوند ښه دی او زموږ دا ژوند ولې داسې دی؟ الله تعالی ته کوم ژړا او کوم فریاد کې خورجانې دا هم راځي؟ خدای دې هغه دنیا زموږ ښه کړي، موږ الله هم دا دنیا کې چې اول خدای زموږ هغه دنیا ښه کړي او بیا خدای زموږ دا دنیا ښه کړي. خدای زموږ دغه سختې تنګې نه موږ خلاص شو، دغه کار دغه پلار درد مې ښه شي، دا زموږ د خویندو دغه د وړو وروڼو دا درد ښه شي. زړه کې مې ډېر درد دی، خدای دې موږ ته هغه دنیا ښه کړي بیا دا دنیا ښه کړي، خدای تاسو سره ښه وکړي. خوشحاله اوسئ خورجانې. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، مورجانې مخکې یادونه وکړه چې زما دلته یو لور مې چې زما تر شا ناسته ده، دا د نفس تنګۍ مرض لري. کله چې ورکوټ یې وخو، خپل کلی وطن مو چپرهار کې اوسېدو، ډاکټر ته به م ښوده، خو چې کله راغلي یاستو جلال آباد ته نو وس مو نه رسیږي، او په دې باندې چې کله تکلیف راځي نو مونږ وس نشته دی چې یو ډاکټر ته یې وښیو. غواړم دغه خورکۍ سره هم یو دوه درې خبرې وکړم. خورجانې مخکې د دغه مورکۍ جړلې او ستا سلګۍ ما د شانه اورېده چې په سلګو وې. مورجانې دې وایي چې ته د نفس تنګۍ مرض لرې، او اوس خو شکر الحمدلله دومره به پوهېږي چې په تا باندې دغه درد راځي یا کله دغه مرض سره ته مبتلا یې. لږ په خپله ژبه مونږ ته ووایه، هغه لیدونکو ته ووایه چې تا سره کومې مرستې وشي، ته په کوم مرض مبتلا یې، ته په خپله ووایه. په زړه مې درد راځي، چې شی هم نشم ویلی، همداسې پرته یم، په ځان نه پوهېږم، او نه ګولۍ شته نه شربت شته چې وخورو چې ښه شو، هېڅ شی هم نشته دی. خوشحاله اوسئ خورکۍ. قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، دغه مورجانې او دغه خورکۍ، او زه خو به وایم چې دلته زما 4 خویندې ناستې دي. غواړم دغه 2 خویندو سره یو 2-3 خبرې وکړم چې دوی څه ویل غواړي، د دوی په زړه کې داسې څه راځي چې دوی ماته څه ویل غواړي. خورجانې ستړی مه شي. خورجانې څنګه چې ما دغه مورجانې ته او دغه خورکۍ ته ویلو چې په لوړ اواز موږ سره خبرې وکړه، نو تا ته هم دا وایم چې کوشش وکړه موږ سره په اوچت اواز سره وغږېږه، تر څو پورې چې موږ ستا صحیح غږ واورو. خورجانې کله دې په دغه چم او ګاونډ کې په خپلو خپلوانو کې چې ستاسې کله واده کېږي، هغه خلک چې کله تاسې غواړي او تاسې هلته ځئ، تاسې سره کوم رویه کېږي، تاسې سره کوم چلن کېږي، هغه خلک تاسې ته په کوم نظر ګوري؟ خورجانې مونږ چې چېرته زمونږ خپل تعلیم نه وي، خپل کور هم کله چې تاسې واده خادي وي چې هلته ځې، کالیم وي، داسې په خپو هم داسې ښه بوټان سپلی وي او که نه وي؟ نه وي. مونږ چې چېرته ځو دا خپل خراب څپلکې هڅوک مونږ ته یې راکړي، هماغه اغوندو، او نه لرو چې وایو. پلار ته مې ویل چې مونږ ته یې واله، پلار مې وویل زه خپله نه لرم چې تاسو ته یې وایم، وایي چې وس مې نشته دی، که ووایي تاسو مې اخیستل.
زړه د غواړي چې مکتب ووایي، زړه د غواړي چې لکه د نورو جینکو غوندې ښه تعلیم وکړي، په آینده کې یو ډاکټره جوړه شي، انجینره جوړه شي، دغه هیواد ته خدمت وکړي. زړه کې د داسې څه راځي خورجانې؟ کوم هیله، کوم ارزو په زړه کې د کوم یو داسې ارمان څه شته خورجانې؟ او شته، غواړم چې یو ډاکټره شم چې د نور خلکو سره مرسته وکړم. خوشحاله اوسئ خورکې، خوشحاله اوسئ قدرمنو لیدونکو. د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، دغه بل خورکې سره هم غواړم دوه درې خبرې وکړم. مورجان یادونه وکړه چې دغه خورکې خبرې هم نشي کولی، خو بیا هم زه هڅه کوم چې دې سره خبرې وکړم. ستړی مې شي خبرې کولی شي خورجانې؟ په تیزه لږ خبرې وکړه ما سره. ښه کله دغه خویندو ته ګورې، د دې خپل کورنۍ بېوسي ته ګورې، په زړه کې د څه راځي خورکې؟ زړه کې راځي زه ولرو، کالي نشته، هغه نه لرو، کور څه نشته، هغه نه لرو، کالیګان نه لرو، دا شیان نه لرو، کور تشانې هغه نه لرو. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، په داسې حالات کې، په داسې وخت کې، په داسې زمانه کې موږ او تاسې به دا ووایو چې زمانه خرابه شوه، زمانه هماغه زمانه دی، خو متاسفانه چې خلک یې وران شو. په داسې حالات کې دغه پیغلې لوڼې ساتل، پیغلې لورګانې په کور کې ساتل، دا ډېر یو غټ لوی مسؤلیت دی. راځئ چې دعا وکړو قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو چې یا الله ته مو حیا او ته مو پرده وساتې، یا الله ته که ماته لور راکې او که ته ماته زوی راکې، یا خدایه ته یې ماته نیکسالي او نیک عمله راکړې او نیکسالي او نیک عمله یې لوی کړي او د دغه هیواد لپاره د خدمت مصدر یې وګرځوي. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، تاسې ګورئ چې په دغه ځای کې چې زما تر څنګ دغه زما خویندې او مورکې او دغه واړه واړه ماشومان ناستې دي، دا ټول په ژړا دي. زه اول د قصبې په هغه شتمنو هیوادوالو باندې غږ کوم چې دغه کورنۍ په خیمه کې ژوند کوي، راشي او تاسې ورسره مرسته وکړي. او همدارنګه هغه خپلو زړه سواندو مسلمانانو باندې غږ کوم که په دلته په داخل افغانستان کې ژوند کوي او که د افغانستان څخه بهر ژوند کوي، په هغه ټولو باندې غږ کوم چې دغه بېوزله کورنۍ سره راشي او تاسې مرسته وکړي او تاسې دغه کورنۍ هغه جړه او هغه فریاد مو واورېده، د دغه کورنۍ هغه اوښکو ته د پای ټکي تاسې کېدي. که تاسې غواړئ دغه کورنۍ سره مرستې وکړي او د دغه کورنۍ لاسنیوی وکړي، نو تاسې ته د هیلې خیرات ټولنې د وایبر شمېرې وایم چې دمګړی ستاسې د تلویزیونونو په پرده باندې هم تاسې ته ښکاري 0039 200 زموږ بله شمېره دی 0039 88 همدارنګه د هیلې خیرات ټولنې تاسې ویب سایټ هم لیدلی شي او هلته تللی شي، خپل نظریات موږ ته تاسې هلته پرېږدئ، ستاسې انتقاد پیشنهاد د سر په سترګو باندې موږ ستاسې هر یو انتقاد او پیشنهاد هلته لولو او په هغې باندې عمل کوو او هڅه کوو چې تاسې ته وخت ناوخت موږ ستاسې په زړه باندې تاسې ته هغه د بېوزلو هیوادوالو هغه ستونزې وښیو. نو د هیلې خیرات ټولنې د ویب سایټ ادرس هم تاسې ته وایم چې www.hilaorganization.org. په دغه سایټ باندې هم تاسې تللی شي او خپل نظریات او پیشنهاد او همدارنګه زموږ نورې خپرونې هم تاسې لیدلی شي.
قدرمنو لیدونکو دغه کورنۍ ته په بیړنۍ مرستو کې د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې لخوا چې د هیلې خیره ټولنې سره هغه بیړنۍ مرستو کې موږ سره مرستې کړي چې د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې امانت موږ سره چې موږ دغه کورنۍ ته راوړی دغه کورنۍ ته د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې هغه مرستې هم سپارو زموږ ملتیا وکړي او موږ سره پاتې شي. سولکې ژوند وکړو کلتور د ټوپک پرېږدو چې یو شو سره ټول جنګ ته د پای ټکی کېږدو راځئ سولکې ژوند وکړو کلتور د ټوپک پرېږدو چې یو شو سره ټول جنګ ته د پای ټکی کېږدو چې یو شو سره ټول جنګ ته د پای ټکی کېږدو. کتاب او قلم اخلو لوی طاقت یو را جوړېږو چې یو شو سره ټول جنګ ته د پای ټکی کېږدو راځئ سوله کې ژوند وکړو کلتور د ټوپک پرېږدو چې یو شو سره ټول جنګ ته د پای ټکی کېږدو چې یو شو سره ټول جنګ ته د پای ټکی کېږدو. نو په یو ټهر منګه په یو افغان یادېږو چې یو شو سره ټول جنګ ته د پای ټکی کېږدو راځئ سوله کې ژوند وکړو کلتور د ټوپک پرېږدو چې یو شو سره ټول جنګ ته د پای ټکی کېږدو چې یو شو سره ټول جنګ ته د پای ټکی کېږدو.
خپرونې مینوالو څنګه چې تاسې واورېدئ چې زموږ دغه خویندو یادونه وکړه چې موږ کله یو واده خادی ته ځو نو موږ سره یو ښه بوټان نه وي یو ښه سپلی نه وي چې موږ هغه واده خادی ته لاړ شو یو ښه جامه مو نه وي مننه کوم د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې لخوا چې نن دغه کورنۍ ته ژمني توکي همدارنګه په هغه ژمني توکي کې تاسې ولیده چې بوټان هم شته دی جمپرې کالي جان پاک کمپلې او همدارنګه دغه سپلی به هم دغه خوراکۍ ته سپارم او پوښتنې به هم دوه درې ترې کوم چې اوس دې په زړه کې څه راځي خورجانې دا به ستا په خپو انشاءالله چې راځي څنګه چې تاسې ګورئ ډېر ښکلی بوټان دغه بل خوراکۍ لپاره چې دی به یې په خپو کوي او دی له یې هم ورکومه دا ته واله خوراکۍ ما مخکې هم وویلو چې هغه کاکا چې مریض دی تاسې ګورئ چې هغې ته پکې کرمچې هم شته دی چې دوی به ورته دا کرمچې ورکړي تر څو پورې په دغه یخنۍ کې خپې ګرمې وي دا به دې بیا پلار له ورکړي ښه خوراکۍ دغه بل خورجانې لپاره هم یوه جوړه چې دا به دغه خوراکۍ ته ورکوو چې په دغه یخنۍ کې واغوندي خورجانې دا ته واخله همدارنګه دغه مورجانې لپاره یو بوټان هم شته دی چې دغه یخنۍ کې به دغه مورکۍ په خپو کوي ما تاسې ته مخکې هم وویلو چې پلار خو د کوره ووځي او د سارا سړی وي خو دا د کور ټول مسؤلیت په یو مور باندې وي دغه مور دی چې د خپلو واړه ماشومانو همدارنګه د خپلو غټو ماشومانو پسې منډې ترړې وهي او خدمت یې کوي که دغه مور نه وي که نه نو زه به دا ووایم چې په یو کورنۍ کې یو ماشوم به هم نه وي دغه دا مورجانې ته ورکوو مورکۍ دا به ته په دې یخنۍ کې واچوې دغه بوټان تا لپاره ښه صحیح شو قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې لخوا دغه کورنۍ سره چې په بیړنۍ مرستو کې د هیلې خیره ټولنې سره یې کړی و چې د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې موږ سره امانت و چې موږ راوړو او دغه کورنۍ ته مو وسپارلې په دې کې تاسې ولیدئ چې ښځینه جامې وې ښځو بوټانو جنکو بوټانو کمپلې وې نارینه بوټانو د ښځو وینټر وې د ماشومانو جامې جان پاک ښځو څادرونه دا تاسې ولیده د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې لخوا دغه کورنۍ سره دغه مرستې ترسره شوې خورجانې څنګه چې تاسې یادونه وکړه چې موږ کله واده خادي ته ځو یو چا کره ځو نو موږ سره داسې یو ښه سپلی نه وي په ځان کې مو یو ښه جامه نه وي نن تاسې سره دغه وګورئ چې په بیړنۍ مرستو کې د HHRD مؤسسې لخوا نه هیله خیره ټولنې سره دغه مرستې کړې وې چې دا د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې چې مونږ راغلو او تاسو ته مو وسپارلې اوس دې په زړه کې څه راځي چې کله واده خادي ته ځې نو انشاءالله چې یو ښه جوړه به دې په ځان وي زړه کې دې اوس څه راځي خورجان ډېر خوشحاله شو خدای دې ورسره ښه وکړي چې موږ ته دا شی نه راکړو هغه موسسې چې موږ ته دا راکړو خدای دې ورسره ډېر ښه وکړي موږ نور هم غواړو چې موږ سره دا نور موسسې موږ سره مرستې وکړي موږ د ډېر غریب یو موږ کور کې ډېر سخته ده خیر دې وسي ژوندي دې وسي خوشحاله اوسې خوراکۍ مورجانې ته هم ووایه چې دغه د کورنۍ ټول مسؤلیت ستا په غاړې دی چې ستا په زړه کې اوس څه راځي کوم احساس کوې دغه بیړنۍ مرستې دي چې تاسې سره وشوې د دې نه وروستو تاسې کوم شیانو ته اړتیا لرې دا هم تاسې موږ ته ووایئ تر څو پورې هغه د شرق راډیو تلویزیون هغه لیدونکي اورېدونکي ته ګوري او ستا غږ اوري چې تاسې ته نور کوم زمینه سازي وشي مونږ وروره د خلکو نه غواړو د شتمنو خلکو نه چې مونږ سره مرسته وکړي چې دغه زمونږ د یخ ژمی ده میهمانان مې نو بړستن نه لري ځای په دغه رقم ته پراته دي او کرا وسن لري او حکومت نه غواړي چې مونږ ته یو سرپناهي پیدا کړي او ځای مونږ ته لګوي او نومره ځمکه مونږ ته راکړي مورجانې دا هم راته تاسې ووایئ چې د چپرهار نه تاسې راغلې دلته جلال آباد ته تر دې دمه پورې هغه د IDPs په شمیرو کې تاسې راځئ چې د کډوالو چارو ریاست لخوا نه یا بل داسې مؤسسې لخوا نه تاسې سره مرستې شوي او که نه نه تر اوسه وروره هېڅ مونږ خبر نه وو نه د دې مرستو نه که اخوا دېخوا شوي دي نو مونږ سره چا مرسته نه ده کړې تاسو سره د خدای وکړي چې راغلی زموږ پوښتنه وکړه خدای تاسو سره ډېر ښه وکړي
او خدای دې ډېر تیر تاسو ته درکړي. همدغه اول وار دی چې موږ سره دغه مرسته شوې وروره. دغه د انسان زینت چې موږ او تاسې وایو الله تعالی په دغه جامه کې پرېښی. د هر انسان ښکلیوالی چې کوم یو دی هغه ښکلا چې کوم یو دی د هغه جامه کې دی. دغه خوراکي تاسې ولیده چې دغه صرف یو څادر یې د ځان نه چاپېر کړی او پر سر کړی. وګوره تاسې څومره ښایسته ښکاري، څومره ګلالی ښکاري. مکتب وایې بچی؟ څوم صنف کې؟ اول صنف کې. بچی قلم کتابچې لپاره در سره پیسې وي نه وي؟ نه. بیا څه شی کوې بچی؟ چا ته وایې چې ما ته قلم واخله یا کتابچه واخله؟ مور پلار ته وایي. مور پلار سره د چې پیسې نه وي بیا به څه شی کوې بچی؟ بیا ورته جاړې، ورته خاندې، څه شی وایې بچی ورته؟ بیا ورته وایم بیا بل چا نه خپل چا نه راته واخله. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د کډوالو چارو ریاست څخه هیله کوم چې دغه کورنۍ چې موږ تاسې ته کله در پیژنو، داسې خو نه دی چې تاسې زموږ خپرونې نه ګورئ یا د شرق راډیو تلویزیون مینوال نه یاستې. زه خبر یاستم چې تاسې دغه خپرونې په مینه او په محبت سره ګورئ. دغه کورنۍ چې موږ تاسې در پیژنو دا آی ډي پیس کې دي او هغه زموږ د جنګ ځپلي هیوادوالو کې راځي چې د چپرهار څخه دوی هم راغلي دي دلته جلال آباد ته. ستاسې مسؤلیت جوړیږي، ستاسې دغه دنده جوړیږي چې تاسې راشئ په قصبه کې د دغه کورنۍ پوښتنه وکړئ یا موږ سره تاسې اړیکې ونیسئ او د دغه کورنۍ دغه ستونزې کم از کم حل کړئ. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې چې بیا هم زه ستاسې ورور ستاسې کوربه توریالی ساحل او ما سره د کمرې په برخه کې ساحل شاداب د یو داسې بېوزله کورنۍ سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو. تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم د یو تلپاتې او سوکاله افغانستان په هیله. تر بیا ښه وختونه ښې چارې لوی الله مو مل شه. خدای په امان. خاونده مرګ د ځوانۍ راکې چې لوی واړه مې په دعا کې یاد وینا په زن کدل مې را حاضر شه بیا تر قیامته پورې نشته